چا قدرن کړو چې کله مړ شي ورمنه کوو. دوستانو او ملګرو یو مثالي واقع درته راخلم، په هغې کې یو لوی پند او عبرت او درس و سبق پکې پروت دی. و یو سړی په نامه باندې د نصیب او یو کس په نامه باندې د عقل. د عقل خان په نامه باندې کسان اوس هم شته، کیدای شي ستاسو په خپلو قریبانو دوستانو شناختو کې کلیوالو علاقه کې داسې کسان تاسو لیدلي یې ولرئ. نو عقل خان عقل اصل نوم یې داسې، نو دا یو سړی د نصیب په نامه و، د بل کس یا د بل سړی د عقل په نامه. نو بیا دا دواړه کسان په سفر باندې ځي، خپل وطن او د دیار او د علاقې څخه لرې یو ځای ځي. دې سفر کوي په اوس زمانه کې اوسني اسباب چې کوم موټر دی یا موټرسایکل دی یا چې کوم نور ریل ګاډي دی هر څه چې دی دا پر لارې ورته خراب شو، او داسې ځای دی چې دښته او بیابان دي، غرونه دښتونه درې دي. دغه عقل او نصیب دې سره وویل چې یاره چې شپه راځي د شپې څه د راتګ مخکې ځکه د حیوانانو ځایبي د غلو هېڅ سړي ته پته نه لګېږي، ناوله د علاقه نه راځي چې ځان یو کلي ته ورسو. پر هغه سړک یا روډ یا حیوي چې ورته وایست یا هر څه چې دی پر ځغلي پر هغه لاره باندې چې دی راځي رامنډه منډه راځي چې دی څونه ستړي سول خو شپه ورباندې راورسېدله لا بیا هم د لارې نیمایي دي، دی هم په هغسې دښت کې پاته سول پر هغه روډ باندې. بالاخره مجبوري د وجې څه دې دواړو مشوره سره وکړله، یو ورته ویله چې یاره اوس خو څه هم نه کېږي، مجبوري ده چې همدلته به شپه تېروو. نو یو ورته ویله چې صحیح دي، خو د بیده کېدو ټیم چې کله رالی یو د درختې څه لږ اخوا ته یو لوړ ځای دی، پر دې باندې ویده سو. د روډ یا د سړک یا د دې لارې څخه لږ بغل سیټ ته توت ولاړ دی، درخته ولاړ دی، د درختې سره ویده سو. دا بل سړی نصیب چې کوم دی هغه ورته ویلي چې زه بالکل د روډ په مابینځ کې ویده کېږم. عقل ورته ویل چې د خدای بدبخته ځان په موټرانو وایي نو څوک به راسي درکې وبخېږي، هغه ورته یا زه په دې کېږم په دې باندې یو ښایي چې بالکل دغه ختم سوي نو هلته خو هېڅ هم نه کېږي. لیکن که په دې لارې یو سړی راتېرېدي ما ته بې پام سي او ما ته به ودرېږي نو ورسره پورته به مې کړي. دې دواړه نه سره مني، یو ورته یا هلته بېدېده کېدل پکار دي، عقل هوښیاري ورته ښي او نصیب ورته وایي چې دلته. بالاخره عقل هلته ویده سو او نصیب د روډ په مابینځ کې ویده سو، اوږد پرېوتی. د خدای کړه وړه دی د الله رب العزت مثال څنګه لیکلي همغسې کېږي. یو سړی پر دې لاره باندې ډېر په چسپه را روان دی، لغړي غوندي د پونج موټر یې خطا کړی دی، بس یا مثال یو بل چا د په لاس ورغلی دی، ښه مضبوط چابک روان دی چې راسي ویې کتل په لار کې یو سړي په شکل انسان په شکل شی پروت، بریک ته چې پښه ور هغه راوښه کېدی د روډه څه موټر واوښتي د سړي څه خو یې چپ کړي ورلی په عقل کې وختې عقل مړ هوا نصیب پاته سو، هغه یې ورسره یو ډېغه خلاص شو. دا ګرد نقل چې مو درته وکوي په دې کې هدف و غرض دا دی، دا یو مثالي واقع ده، داسې نه دي پېښ شوي، لیکن دا واقع خلکو جوړه کړې ده، دې ته مثالي واقع وایي. دا ستا د دې خبرې د پوه کولو لپاره چې کله ستا نصیب راسي عقل هلته سر وخوري. عقل نه بیا په ګټه کې تا ته پیدا نقصان درکولی شي او نه په تاوان کې نه تاوان خلاصولی شي. نصیب چې بیا کله راسي نو ځکه رحمان بابا وایي عقل مه غواړه رحمانه، نصیب پر ښه دی، یعنی بخت پر ښه دی، ما لیدلي عقل من د بختورو غلامان دي. نو ځکه دوستانو هغه عقل خو بالکل ډېر ښه دی، لیکن پر عقل به ته ایمان نه راوړې، دا به ستا اول او اخرنی، ته به په خپل رب پسې زړېږې، ته به د الله پاک نه خیر غواړې، ته به بالکل پر عقل باندې لکه جنټلمین یا همدغه رنګه چې دا بعضې ډېر هوښیاران چې بالکل یې پر خپل عقل باندې د دې اطمینان او باور او تکیه. قارون د موسی علیه السلام یا د اکا زوی دی،
تربور دی هر څه چې دی خو د تورات حافظو هغه ویل ما چې څه ګټلي دي دا زما د پوهې او د هوښیارۍ سبب دی دغه سړی بیا خدای ذلیله کوي زه ما په خبرو خلاص شولو نو دوستانو کله چې د نصیب را ورسېږي چې په نصیب کې دې څه لیکلي هلته الله ته سر تسلیم بس هلته بیا عقل کار نه کوي هلته بیا په دې واقع کې وروسته دومره نصیحتونه پراته دي چې د ډیرو ځایو سره لګیږي د ډیرو ځایو په نجن جوړیږي نو هغه تاسو په خپل وسنجوي الله تعالی دوی کې چې په دې مثال پوه سوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته